مشهور امریکایي فلمي ستوري او فلم جوړونکې انجلینا جولی د جمعې په ورځ د جنوري په 2 غزې ته نږدې د رفح له پولې او همدارنګه د العریش ښار له یو روغتون څخه لیدنه وکړه. هغه ځای چې له غزې څخه لیږدول شوي فلسطیني ناروغان پکې تر درملنې لاندې دي. انجلینا جولی د بشري مرستو بار لارۍ وکتلې او د مصري چارواکو په ځانګړي ډول د شمالي سینا والي خالد مګاوي په ملتیا یې له مرستندویه کارکوونکو سره ولیدل او خبرې ورسره وکړې. دا لیدنه په داسې وخت کې شوې چې ټول د غزې په اړه د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د تړون د دوهم پړاو د پیل په تمه دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبې په ورځ د دسمبر په 29 اعلان وکړ چې غواړي د اوربند تړون دوهم پړاو ته ولاړ شي. هغه تړون چې د غزې له 2 کلونو جګړې وروسته د 13 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې ترلاسه شو. په دې پړاو کې د غزې په تړانګه کې د نړیوالو ثلثاتو ځواکونو ځای پر ځای کول شامل دي، خو اسرائیل او حماس یو بل د تړون په جدي سرغړونو تورنوي او هیڅ یو هم د راتلونکو او سختو پړاوونو عملي کېدو ته نږدې نه دي.